سایت کې ما سره د کلیپ وګورئ. تاسو د کلیپ ته وګورئ چې دغه د ماشومان لګیا دي. د کلیپ ما سهار ټایم کې په خپل ریکارډ کړی دی. سهار ته ما د غزې ته دغه ځای کې مونږ کار کوو، د ازم سیټ کوو. نو دغه ځای کې تاسو وګورئ چې دغلته کې د ماشومان لګیا دي. زه ګورم داسې د ډیسین د پاسه دا ونه لګېدل او دغه د پاسه دوی لګیا دي مالټي راشي کوي. دوی ما ډېر زیات حوضونه وکړه خو دوی نه تلل دغه ځای نه. بلکې تاسو وګورئ موږ به داسې ووایو چې دا ماشومان دي ناپوهه دي، نه پوهېږي. نو آیا دوی په کور کې څه مشران نشته؟ مطلب ګوره موږ داسې یو خبره کوو، موږ وایو حکومت ریسکیو دا ټیم نشته. نو دا خو ما ته خو په څوک په زوره په کور کې نشي کېنولی. یا مطلب زموږ د بچي خیال خو زموږ ګورمنټ نشي ساتلی، مطلب نه ریسکیو ټیم ساتلی شي. دونه ماشومان چې ما ولید چې دغه ځای ته راغلي دي، دغلته د مرګ سره لوبې کوي په دغه سیند کې، په دغه ځای کې. یا بل تاسو د خوا ته الګ تاسو وګورئ بل څونه غټ لوی الګ دی سره. دا هوته هم دوی ته دا نه وي چې هر تاسو څه کوئ، دا تاسو څه ته راغلي. او بلکې زمونږ مشران هم بلکې داسې دي چې یار هغه دونه خیال نه ساتي چې ماشومان په دې ورځو کې کنټرول کې کور کې نه وي. بیا بل ګوردا هم ماشومان دي که مونږ وګورو زمونږ لوی خلک مونږ په خپل څه کوو، مونږ تیرې داسې ځایونو کې لګیا یو. د کلیپس تاسو ما سره وګورئ مونږ لګیا یو داسې کله چې داسې سیلاب سره راشي مونږ پې لګیا یو، مونږ پکې ډکې لرګي پکې مونږ نیسو. او چې داسې خلکو له بیا ته پوښتنه دې وکړي، تپوس ورته وکړي چې ولې داسې کې څه له داسې کې. نو یار زمړه ته ویرېږي بس کور کې کښېنه، داسې موقع بار بار نه راځي. کله به هم غفویږو. تاسو ما سره دې سایټ کې وګورئ، سایټ کې تاسو ما سره وګورئ دلته کې دا د امریکا د ریسکیو ټیم دی چې دا مطلب دغه یو سپي د سپي بچ کوي. واقعي زموږ په ملک کې داسې خاص سیسټم نشته، ریسکیو ټیم نشته. هغه هم خبره بېله ده. هغه تنقید زموږ په خپل ځای باندې بالکل سیټ دی. که هغه زموږ ایم این ای وي، ایم پی ای وي، موږ به هغه باندې تنقید کوو. یا په ریسکیو ټیم باندې چې هلیکاپټر نشته، سرویسز نشته. خو همدې کې خو دونه هم ده چې ما ورته خو هم ځان ته لږ سوچ وکړو که نه. ما ته په خپله باندې ولې داسې کوو چې مطلب دونه معمولي سیلاب راشي بس ما ورته پسې منډو یار دی که خو ډکې راغلي، لرګي پکې راغلي، یا پکې ونیسه. نو په دې خو چې موږ ځان هغه ځای کې ګیر کړو. زما د دې ویډیو دغه یو شارټ میسج مقصد هم دا دی. کاینډلی تاسو ټول ته ریکویسټ کوم کوم مشران چې دي چا تاسو وګورئ سره داسې ګینم 10 کال د 12 کال یو ماشوم راغلی او د سیند په غاړه کې لګیا دی لوبې کوي، مالټو پسې نیسي، د سیند ته پسې ورځي. چې دا خلکو تاسو کنټرول کوي. او بل زه دغه مشرانو ته خپل مزولو ته خلکو ته ریکویسټ کوم چې دا لرګي دي څه بل څه دونه هغه موږ ته ولیکو چې خپل زمونږ که هغه لرګي دی یا بل څه قیمتي څه زموږ ستا نه قیمتي نه دی که نه. دغه هر څه موږ بیا ګین کو، بیا به زموږ لاس ته راشي. خو زمونږ ځان که موږ په دې ځای کې څه خوب کوو په سیند ځای ویسو، موږ خپل جاني نقصان وکړو، بیا موږ پیدا کېدی. امید لرم دغه شارټ غونډې میسج تاسو سره مې شریک کوم. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي، خپل ملګرو سره مې شیر کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې. د الله په امان.